ته به ماتې زولنې کړې د فولادو پیدا شوی ابدالي په سره ټوپۍ کې دستارونه ورسره د پښتنو دي. اوس د هغه ګلاب څخه هیله کوو چې په ځوانۍ کې د ترهګریز برید ښکار شوی دی او د ظالم ریاست ټپونه یې لا اوس هم د وجود ملګري دي. محترم ابراهیم افریدي څخه هیله کوو چې راشي او خپلې خبرې له تاسو سره شریکې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترام د ټولو ملګرو ډیره شکریا ادا کوم او چې څومره زنانه راغلي دي ستاسو ډیر شکرګزار یم چې د لندن کې اوس پروګرامونو ته راځي. زما نوم ابراهیم افریدی دی او زه تعلق ساتم د دردم خیل نه او زه چې کله د 11 کال وم په پیښور په آرم پبلک سکول کې پاکستان ریاست څلور ډزه ویشتی وم. د هغې نه بعد چې کوم د زه ډیسیبل شوم ښه تاسو خوښه یې زه ته خپله سټوري ووایم ښه ټایم در سره یي. زه چې کله په آرم پبلک سکول کې داخلېدم د هغې نه پهله ما چې کله آرمي زه په ټور لګلی وم د والد صاحب سره مې مونږ چې کله په ټور لاړو د هغې نه بعد څنګه چې څنګه په پېښور ته زه راورسېدم زما ورور دی هغه زه چې کله په ابټاباد سکول کې داخل کړم آرم پبلک سکول کې هغې کې ما یو کال سبق ویل هغې کې ما نوره زړه نه لګېدل لیکن مسافري ډېره ګرانه ده. هغې نه بعد زه چې کله پېښور ته راغلم آرم پبلک سکول پېښور کې واچولم. څنګه په دې ورځ چې زه کله سکول ته تلم ما مې صدر ورته وویل چې سکول نظم زما طبیعت ډېر زیات خراب دی او هغه چې کوم دا والد صاحب په پېښور کې و هغه چې والد صاحب په پېښور کې ده ته چې سکول لاړ نه شي هغه به ډېر څه خفه وي او هغې نه بعد زه چې د خبرې سره کومه ډېر تکلیف راځي په دې چې کوم زیاتې په هغه ورځ زموږ سره کړی او ډېر په اسانه دا خبرې نه کېږي څه هغه وي معذرت ته نه غواړم اوس نه. زه چې کله سکول له دننه وتم زمونږ د هیډ اف سکول پرنسپل راغله ټولو ته وایي چې څومره د اووم نه ماشومان ونیسه د لسمه پورې ټول ماشومان راشي او چې فرسټ ایډ پروګرام دی چې څنګه مونږ اډیټوریم ته لاړو هلته کې زمونږ ټیچران ناست وو زمونږ مشران چې کوم ټیچران وو هغه مونږ ته چې څومره د 7 نه ونیسه د 10 ماشومان چې کوم دي تاسو په یو سیټ کښېنئ او چې کوم فرسټ ایئر او سیکنډ ایئر هلکان چې کوم دي په بل سیټ کې کښېنئ. لیکن په هغه ورځ د فرسټ ایئر او سیکنډ ایئر ایګزامونه وو په هغې وجې هغو رانغلو چې څنګه مونږ کېناستو یو هغه راغلی و د آرمي میجر راغلی و دوه سبیان وو چې څنګه هغو زموږ سره خبرې سټارټ کړې یو پلاستیک بډي راوړې وه هغه وی چې کله مونږ جنګ وي دغه شانتې چې مونږ کله اټیک وشي مونږ خلک څنګه بچ کوو او تاسو به څه کوئ چې څنګه خبرې ترې زموږ سره وشي بار ډېر زیات فایرنګ سټارټ شو چې څنګه فایرنګ سټارټ شو په هغې دوران کې زموږ له آرمي افیسر چې کوم ده هغه راته ویلې چې څومره ماشومان دي مونږ چې کوم انم ماشومان چې کوم دي ټریننګ شوي پیل نه چې ځان به څنګه بچ کوي او دو سره به اټیک څنګه کوي چې څنګه مونږ انم ماشومان چې خبر شو دغه شانتې اټیک راوند کېږي پیله خو راته وی چې دا آرمي کسان راغلي دي او خپل ټریننګ کوي او تاسو مه ډارېږئ. چې څنګه دروازې بند شوې مونږ لږ غوندې شاکي شو او چې لږ څه بد کېده زمونږ یو پي ټیچر و هغه چې کوم ده هغه له چې څنګه په مونږ اټیک وکړه ډزې وکړې هغه له څه ونه ویلو مونږ په شک داسې راغله که نه لکه مونږ چې په آرم پبلک سکول کې چې کله ته داخل شي ستا دماغ دومره سمارټ کي انم کلاس پورې چې ته په هر یو کس پوهېږې چې دا کس ماته څه وایي او څنګه ماته فیل کوي. چې هغه ټیم زموږ دغه اټیک چې وشوه دوه چې کوم مخامخ سټیج و چې کوم آرمي چې کوم میجر راغلی و هغه یې ونه ویشته چې دې خوا کوم دوه تنان و یې ویشتلو څنګه چې هغه وشو هغې نه بعد چې کوم ده مونږ له دا پته ولګه میجر چې کوم وه خو هغه ټیم وتښل د اډیټوریم نه او مونږ ماشومان چې کوم د 11 کالو هلکان چې کوم دي زمونږ یوه ټیچره وه د اردو ټیچره وه هغه یې په خېټې ویشتې وه د پیل نه هغه پریګنېټ وه هغه چې کوم ده زمونږ د اردو ټیچره وه چې څنګه هغه ویشتله زمونږ مخکې دروازه یې بند کړه چې دروازه یې بند کړه بیا چې کوم داسې باندې تاسو باندې کسان ناست وو
چې کوم د ماشومان او زمونږ ټیچران داسې طالبان چې څنګه په شات دروازې راونوتو زمونږ 4 تنان و زمونږ هوایي فایرنګ 20 منټ فایرنګ چې وکړه د هغې نه بعد چې کوم د شدید فایرنګ سټارټ شو څوک یې په سر ویشته څوک په ولي زه خو پیله ډز چې کوم د په ولي لګېدلی وم د هغې نه بعد زما څومره ملګري چې وو هغو ته ما چې راځو د یوه ماشومان چې کوم دي دا د شاته نه تاسو کاږي او مونږ درته راځو چې څنګه ماشومان چې مونږ وښکلو په هغې باندې طالبانو ټولې دروازې را باندې بند کړي بیا چې ما چې کوم ورور و اسد اخو د پیله نه ځان یې وښکې او زه په ډوټورن کې پاتې شوی وم چې څنګه زه ډوټورن کې پاتې شوم زما یو ملګری و حمزه نومي و د پنجاب نه تعلق ساته هغه ما ته آوازونه راکړل چې ابراهیم بھائی پلیز مجھے بچاؤ مجھے بہت تکلیف ہو رہا ہے پھر ما ورته ویل چې 3-4 منٹ ویٹ کرو میں آ رہا ہوں 1 منٹ میں بره چې کوم ماشومان زمونږ 2 پریدیان وو په سټیج باندې پراته وو هغو ما ته وی ابراهیم ته بره راخېږه ما ورته زه لاندې صحیح ما خبره در وخېږم هلته کې چې کوم دا ورکوټی باندې زه په هلته کې خودکش حمله چې څنګه وشوه هغو چې ما له څنګه خبرې وکړې ما خبرې ما غوږونه نه راتلې چې پریدي وروره ته ما له وختي خبرې کولې اوس ته زما دې دنیا نه لاړې پوه شوې او دومره ظالمانو چې د 2 سوره ماشومان کچه کچه بچي وو چې ظالمانو پې دغه بارود او خودکش حمله چې پې وکړه ماشومان داسې وازونه کول چې تاسو زه ویلی نه شم چې څنګه وازونه کولو او چې څنګه زه خپل ملګري تلم چې څنګه 2-3 ډزې چې زه وویشتلم په هغه ټینګه ملګری زما څه قوت کې شهید شو ډېر تکلیف چې انسان کله په سر لګي او تم د خپو نه ختم وي او هغه ټیم کې زما خپو کار پرېښو وخت په مې سیټ و په ویښ په مې ځان راکاږل هغې نه بعد 20-30 منټ بعد چې کوم دا هغو بار چې کوم دا پلین یې سیټ کړی و ماشومان یې وژلي وو زمونږ یو ټیچر و د میتھس ټیچر و سر سلمان نومي و هغه چې کله په خېټې ویشته دومره جوړېده په دې لاس یې خو مونږ کې دومره هغه نه و چې مونږ خپل سرجري بچ کړی خو زمونږ پلار په شانتي وي هغه چې څنګه راغور شو که نه بس د هغې نه بعد چې کوم 3 طالبان راونوتو هغوی یو ماشوم چې کول او چې څوک ژوندی دی څوک نه ده ژوندی او یو زما ورور ملګری او سرتاج نومي و هغه هلک یې دومره وهلی و چې هغه اوس هم ژوندی دی په کیټ کالج کې سبق وایي هغه چې کومه کله ما سره کله ګڼېږي موږ په موبایل مسنجر باندې هغه ما ته ابراهیم تکلیفونه مې نه ویرېږي پوه شې ما ته مونږ هم نه ویرېږي ما تاسو سوچ کوئ مونږ لندن کې مونږ مزې کوو هغې نه بعد چې څنګه طالبانو چې یو هلک رانیول او په سر یې ویشته او داسې هلکان پکې ما کتلي چې ما بره 4 تنان پراته وو هغه چې څنګه ډس پې نه و شهیدي دنیا نه لاړو چې څنګه یو ماشوم و زما بره پروت و زما چې څنګه ډوټوریم ته ځان چې کوم یو ورکوټی و دیوالو ته سوچ کړی هلته کې خودکش حمله شوه هغې له چې څنګه زه دننه وتم ازیله په ځان په سکون ورته اور یې ولګول په ماشومانو یو هلک و مکمل لاس یې ورته سوی و داسې سپینې شاودې ترې راتللې دي لاسونو نه او چې هلته څنګه زه لاړم بیا طالبان چې څنګه وتو بیا په 2 بجې د آرمي کمانډو راغلو زه چې چا بچ کړی یم ډېر شکرګزار یم زه پښتون بچ کړی یم زه ډېر خوشحال یم بل مې د والد صاحب څخه خبرې کوم زه پښتون بچ کړی یم ډېر زړه مې خوشحال دی چې څنګه دغه واقعه وشوه زه چې کله د اډیټوریم نه راوښکلم همدغه د پاکستان آرمي چې کوم ده د ماشومان خپله ویشتلو دا خبرې مونږ په خوړې چې کله وکړو زمونږ زه پاکستان ته لاړم زما مشکله ده ښه زه دې وطن ته بیا راشم دوباره چې کله د طالبانو ریکارډ راغله وایي چې دا واقعه مونږ کړې په ماشومانو وایي چې دا چې کوم بالغان ماشومان دي هغو مونږ ویشتلي نور مو نه دي ویشتلي چې څنګه را دننه وتو مونږ دا پوښتنه نه ده کړې تاسو د کوم کس ماشومان او د چا ماشومان دې کې دا هغه شی وه چې څوم د میجر ماشومان وي د آرمي سره تعلق ساتي ټول ووژنې لیکن په دې ورځ زما څومره ملګري وو د آیسای کسان چې کوم ماشومان دي یو نه ورغلی نه د آرمي بچي یو نه ورغلی صرف مونږ راوختي وو دغه ته او زه یې وویشتلم په هغه سکول کې زما ورور چې کوم اوله جینۍ چې کومه ماشومه هغه په قوت کې شهید شوې وه بس ډېر تکلیف راځي زه چې کله دې وطن ته زه راغلم پاکستان ګورنمنټ خو زه نه رالګلم او پاکستان ګورنمنټ خو ماته دا وی چې ته کور ته لاړ شه په ویلچر باندې خپل ژوند تېروه او نور ماشومان یې راغلي په دې ځکه نه یم رالګل چې زه د قبایل نه تعلق ساتم د دره تمخیل نه زمونږ چې کوم ځای نه تعلق ساتم هغه چې مونږ کله سترګې مونږ وغړو په هغه چې ویلج کې زمونږ طالبان او آرمي مونږ داسې کتلي لکه مونږ ورسره ورکوټ استر شوي یو لکه مونږ له پته ده چې د طالبان چا جوړ کړي دي او کوم ځای نه راغلي دي
به زه تاسو دومره وایم چې زموږ مشر منظور پښتون سپورټ کې او زه ته نن د زړه د خلاصه وایم چې د کومه واقعه چې کړې ده د پاکستان آرمي کړې ده پاکستان SI کړې ده او دومره تم پته چې دا واقعه د څه وجې نه کړې دې وجې نه کړې چې پاکستان وزیر اعظم راشي عمران خان د دې وجې نه کړې وه ډېره مننه ځان ډېر خیال ساتئ انشاءالله بیا ملاویږو